په ایران کې د 300 افغانانو شهیدانېدل یقیني ډېره خواشینونکې پیښه او ډېره غمیزه دردونکې پیښه ده. داسې د ایران د حکومت له طرفه 300 افغانان په دومره لوړ تعداد باندې افغانان شهیدانېږي، بیا هم پر هغه باندې د افغانستان حکومت اسلامي امارت خاموش پاته ده او ایران ته کوم غبرګون نه ښایي. دا معلومات زه له تاسو سره شریکوم دوستانو چې د ایران واقعه د ایران دا پیښه څومره حقیقت لري او که نه لري. تاسو به خبر یاست چې له 2 ورځو راهیسته پر سوشل میډیا باندې داسې په تلواري سره یو خبر داسې ګرځي چې په ایران کې د ایران د حکومت له طرفه پر دغه ځای باندې پر دې بارډر باندې د ایران حکومت یو فایرینګ کړی ده او ډزې یې کړي دي پر هغه افغانانو باندې چې هغه په قاچاق لاره باندې د دوی هیواد ته ور اوړي او په دغه کې 300 نفره شهیدان کړي. ګوري اولین باید په دې خبره باندې سر خلاص کو چې ایران ته د دغو خلکو تګ قانوني ده که نه ده. ایران ته افغان طالبان یعنی اسلامي امارت ولی جواب نه ورکوي، په دې هکله هم خبرې کوو او ایران باندې ایران حکومت چې کومه دا واقعه پیښه کړې ده آیا دا حقیقت لري او که نه لري. ګوري د هر ملک د هر هیواد پوځ په دې باندې مکلف ده چې د خپل هیواد ساتنه او د خپل بارډر ساتنه وکړي. که تاسو یاد وي ایران څو ورځې مخکې پر اسرائیل باندې برید یعنی حمله وکړله، بیا اسرائیل دې ته اخطار ورکړی چې په لږ وخت کې به موږ تاسو ته پر تاسو باندې حمله وکړو او د هغې حملې جواب به درکړو. خو له هغه راهیسته ایران خپل پوځ دومره چمتو کړی ده پر بارډرونو باندې او هغه پر سرحداتو چې سرحد ساتي یا هغه چې دوی د هیواد سیستم ساتي چې د بل ملک توغندۍ کنټرولوي، هغو ته یې داسې ټریلینګ او داسې مثلا چمتو کړي دي چې د دښمن په مقابل کې د سپیر ګوته پر ماشه درولي دي. نو ته سوچ او فکر وکړه چې په داسې حالت کې څوک د چا و هیواد ته ورځي آیا هغه به پرېږدي؟ دا یوه خبره. نو افغانان په داسې حالت کې روان دي چې ایران خپله یو داسې لوی ناورین سره مخ ده چې هغه د اسرائیل په مقابل کې بیا هم افغانان ورځي. نو دا معلومه خبره ده چې هغه به د خپل هیواد دا ساتنه پر داسې لحاظ کوي چې په دومره کسانو کې دوی ته نه معلومیږي چې آیا زموږ دښمن پکې شته او که نشته. دوهم ایران دا ویلي چې زما و هیواد ته د قطعا هغه هېڅوک نه راځي چې هغه په قانوني لیول باندې نه وي، یعنی اسناد نه لري، پاسپورټ نه لري، هغه زموږ په هیواد کې ځای نه لري. اوس د افغانستان حکومت طالبان پر دغه خبره باندې یعنی اکشن نه اخلي و ایران ته دمکۍ په لحاظ یا د مثلا د مذمت په لحاظ باندې هیڅ نه وایي. اولین باید داسې ځای ته وګوري چې دا خبره مثلا چې د افغانان داسې پر دې لحاظ باندې ځي او پر دغه غیر قانوني قاچاق باندې ځي او هلته اوړي، معلومه خبره ده دا غیر قانوني ده. نو پر غیر قانوني خبرو باندې یو حکومت هم دا حق نه لري چې بل حکومت ته د هغه جواب ورکړي، ولې ځکه چې هغه دته فیغور پر دې لحاظ ورکوي چې خپل خلک کنټرول کا، دا زما و هیواد ته بغیر له قانوني اسنادو راځي، نو زه مجبور یم چې د دې مخه به نسم. یو په دې لحاظ باندې د افغانستان طالبان دوی ته هیڅ نه وایي. دوهم دغه خبره د افغانستان طالبان مکمل ردوي، وای دا حقیقت نه لري. او دغه خبره د افغانستان کې چې کوم د ایران سفارت ده هغه هم پر خپل ټویټر ایکس پاڼه باندې دغه سفیر مصر لیکلی چې دا کوم حقیقت په دې ځای کې نه لري. او د ایران ولسمشر هم دا خبره رد کړې ده چې په داسې ځای کې په دومره لوړ تعداد باندې دومره افغانان وژل دا کوم حقیقت نه لري، دا له حقیقت څخه لري خبره ده. او د افغانستان طالبانو هم دا ویلي چې دغه پیښه تر څېړنې لاندې ده. د دې لپاره موږ یوه کمیټۍ جوړه کړې ده چې هغه به د دې څېړنه کوي، خو تر ننه پورې تر اوسه پورې دا خبره په حقیقت باندې چا نه ده رسولې. او دغه رقم به تاسو لیدلی وي چې جنرال مبین یوه مرکه کوي او په هغه مرکه کې وایي چې زه ټول هغه چاته چې د دې پیښې تر شا دي مثلا دا اوازه یې خوره کړې ده هغو ټولو ته زه دا چیلنج ورکوم چې دوی د دا پیښه ماته په اثبات باندې ورسوي. تېره ورځ هم یو بیان د افغان سرحدي پوله ساتونکو هغه سیله ایران سره پر بارډر باندې پراته دي، هغه افغان عسکرو هم یو بیان جاری کړی چې پر دې ځای باندې مونږ پراته یو، په دغه ځای کې کم چې دا خلک اوازه خوره کوي چې په پلانکي ځای کې د ایران له طرفه په دومره لوړ تعداد سره افغانان شهیدان شوي دي، په هغه ځای کې مونږ موجود یو، کومه داسې واقعا نه ده رامنځته شوې. او هغه داسې هم وایي
چې په کم ځای کې چې 300 افغانان شهیدان سي، 300 افغانان نه چې 5 چرګان په کم ځای کې مړه کړل سي، لا هم هغه معلومیږي چاته. نو چې 300 افغانان شهیدان سوي دي، د یوه جنازه خو به چا لیدلې وه، د یوه تصویر، د یوه ویډیو خو به چا لیدلې وه. نو دوستانو تاسو خپله سوچ او فکر وکړئ چې دا هفخوا زمانه نه ده، دا اوس 2023 کال ده، دا د سوشل میډیا دور ده چې په یو ځای کې مازې جګړه نه سوي تصویران او ویډیوګانې بیا پر ټولې رسنیو باندې ګرځي، چې په یو ځای کې مازې یو پیښه سوې نه وي، پر هغه ځای کې بیا ویډیوګانې سوي وي، بیا تصویران وي او بیا هغه پر سوشل میډیا باندې خپاره وي. خو تاسو سوچ او فکر وکړئ، له 3 ورځو راهیسته خلک نارې وهي چې په ایران له طرفه دومره افغانان شهیدان سوي دي، په 300 دومره لوړ تعداد باندې. تر اوسه پورې یې چاته یو ویډیو په لاس نه ورغی، تر اوسه پورې چاته یو تصویر په لاس ورنه راغی. پر سوشل میډیا به تاسو ډېرې داسې ویډیوګانې لیدلې وي، هغه بعضې اکثره داسې ویډیوګانې چې دوی شیر کوي، مثلا وایي دا د جنازې راورسېدې، په هغو کې اکثره د هرات د زلزلو د خلکو دي، او هغه تصویر چې خلک پکې پراته دي په یو کمره کې او کفنونه پرې پراته دي، هغه تصویر چې دوی شیر کوي، هغه تصویر د هغه پښتنو شهیدانو ده چې په بلوچستان یعنې په دوکۍ په سیمه کې هغه د کولې پر کانونو کې چې کم د دې حالت کې مثلا شهیدان سوي وو، چې حکومت یې پر بیلې والا ور اړوي، بیلې والا وایي دا حکومت کړي دي، هغه د هغو تصویران وو دوی پر رسنیو شیر کوي. نو زما د معلومات مطابق چې موږ څومره معلومات کړی، دا واقعات تر اوسه پورې کوم حقیقت باندې اثبات نه ده رسېدلی، او نه دا واقعه چا تر اوسه ثابته کړې ده، او تر دې واقعې لاندې اوس هم تحقیقات شروع دي. نو مخته به والله اعلم چې څه به پیښه شي، آیا دا واقعه به په حقیقت باندې ورسېږي که به نه ورسېږي. خو تر اوسه پورې دا واقعه تر اوسه هېچا هم په اثبات باندې نه ده رسولی.